अस्सलाम वालेकुम होम्योपैथिक डॉक्टर शबीर अहमद तस्त मुखातिब मलगुरु नन چې په کوم ټاپک ویډیو جوړوم اوګه لهسن او ګارلیک ورته ویل کېږي په هومپیتھک دینه چې کومه دوی جوړیږي هغې ته ایلیم سټایوم وایي او ډېر زیات هیلث بینیفټس لري دا چې کروډ فارم کې تاسو خورئ نو هم صحت له فایدې لري او که د هومپیتھک میډیسن د قطرو په شکل کې تاسو خورئ نو هم تاسو ته ډېره فایدې انشاءالله درکوي د کومو خلکو هاي بلډ پریشر وي نو هغوی د اوږې استعمال کوي په هاي بلډ پریشر کې اوږه ډېر زیاته فایدې لري د زړه مریضان چې وي هغوی هم اوږه استعمالولی شي چا کولیسټرول ډېر زیات هاي وي کولیسټرول یې هاي وي نو هغوی هم د اوږې استعمال کولی شي هغوی لپاره ډېره فایده لري چا بدن کې انفیکشن وي انفلیمیشن وي یعنې څه پړسوب وي ګزک وي یا زخم وي نو هغوی هم د اوږې استعمال کوي هغوی ته دا ډېر زیاته فایده لري د استعمال طریقه سره کم از کم سهار کې تاسو 2 یا 3 دانې اوږه خامخا لازمي استعمالوئ انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده کېږي ملګرو ایلیم سټایوم هومپیتھک دوايي ده مدر ټینکچر ایلیم سټایوم کیو یا مدر ټینکچر دا د اوږې نه جوړیږي خالص اوږه دې کې استعمال شوي نو که تاسو داسې اوږه استعمال غواړئ ثابت شکل کې هم تاسو له فایدې درکوي که د کم د زړه مریضان دي هغوی لپاره هم ډېره فایده ده ډېر ښکلې فایدې لري یک د چا بلډ پریشر های کېږي او بي پي ډېر زیاته های کېږي فشار یې ډېر په بره ځي هغوی لپاره هم ډېره فایده لري تاسو مسلسل د دې استعمال جاري وساتئ انشاءالله د دوايي د استعمال نه به تاسو ته انشاءالله بیا ضرورت نه راځي د بلډ پریشر دپاره یا کوم خلک چې کوم دي د هغوی کولیسټرول ډېر زیات های دي ډېر زیات غوړ زیات خوراکونه کوي کولیسټرول یې های دي بیډ کولیسټرول چې کوم ورته وایي کولیسټرول هم دوه قسمه یو ښه کولیسټرول یو خراب کولیسټرول چې کوم خراب کولیسټرول های شي نو هغه خلک د اوږه استعمالوي سهار یې په نهاره باندې د اوږه خوري طریقې استعمال سره تاسو پوهیم ډیټیل سره انشاءالله نو هغوی به هم د کولیسټرول بغیر دوايي د استعمال هغه کولیسټرول د هغوی انشاءالله نارمل شي یا کوم خلکو کې بدن کې څه انفیکشن دی انفلیمیشن دی موږ ته ګزک وایو پړسوب ورته وایو یا څه زخم دی هغوی لپاره هم اوږه په ثابت حالت کې استعمال ډېره زیاته فایده لري د چا سکن خراب دی دانې دي پې یا پې خارښت دی اوږه خوړی هم شي او د اوږې تیل چې بیروني طور استعمال کړي نو هم ورته ډېرې زیاتې فایدې لري اوږه په قبض کې ډېر ښه کار کوي د چا خېټه سخته وي هغه هم د استعمالوي یا که څوک اوږه نشي خوړی یاره چې زه اوږه نشم خوړی ما ته زړه خرابېږي یا معده باندې مې بوج جوړېږي نو هغوی لپاره بهترین آپشن چې کوم دی بهترینه دویمه لار هغه ایلیم سټایوم مدر ټینکچر هوموپیتھک دوايي ده هغه راواخلئ عامه میلاویږي په هوموپیتھک سټور کې دا تاسو قبض لپاره هم استعمالولی شئ تاسو خېټه سخته وي قبض لپاره هم دا څښلی شئ بواسیر د چا وي هغوی هم استعمالولی شي د چا بدهضمي وي هغوی هم استعمالولی شي د چا زکام وي نزله وي پوزې بهیږي هغې کې هم دا ډېر ښکلی کار کوي ایلیم سټایوم کیو یا بلغم ډېر زیات وي پسینه باندې یا کوم د ټي بي مریضان وي یا مسلسل ټوخې وي یا په پیپړو کې یا په پړپوس کې لنګس چې ورته وایي په هغې کې څه زخم وي نو هغې کې هم ایلیم سټایوم ډېر زیات ښکلی کار کوي دا استعمالولی شي ایلیم سټایوم طریقه استعمال څه دی طریقه استعمال یې دا دی چې بس 10 قطرې یا 15 قطرې تازه اوبو کې نیم ګیلاس اوبو کې یو پیاله اوبو کې اوبو مقدار نه دی معلوم څومره تاسو څښلی شئ هغې کې تاسو هغه اچولی شئ او 10 یا 15 قطرې سهار غرمه ماښام ډوډۍ نه په نهاره یا په مړه دواړو طریقې سره استعمالولی شي یا نیمه ګنټه مخکې یا نیمه ګنټه وروستو نو ډېرې زیاتې فایدې لري ایلیم سټایوم کیو مدر ټینکچر یا که تاسو اوږه ثابته استعمال غواړئ د هغې بهترینه طریقه دا ده چې یو نه 2 پلي روزانه په نهاره باندې هغه تاسو ثابت هم خوړی شئ یا یې واړه واړه کوئ او هغه خولې ته اچوئ ورپسې اوبه څښئ اوبو سره هم تېرولی شي یا نوړی کې بند کوي او تاسو هغه شان هم خوړی شي چې کومه طریقې سره خو ستاسو معدې ته تلل لازمي دي سهار په نهاره کم از کم 2 پلي په ځان لازمي کوي انشاءالله تاسو به د ډېرو بیمارونو محفوظ پاتې شئ بلډ پریشر به مو انشاءالله نارمل وي بغیر دوايي به نارمل وي کولیسټرول به مو نارمل وي ګوره څه بیمارۍ داسې وي چې هغې کې زموږ د خوراک لایف سټایل زموږ د ژوند انداز بدلېدو سره زموږ د خوراک بدلېدو سره هم بغیر د وایي نه هغې الله موږ ته شفا راکوي لکه کولیسټرول چې موږ پرهیز وکړو او دا زه چې کوم د ریمیډي یا دوم اوږه استعمال وکړي نو کولیسټرول نارمل کېږي یا بي پي د خوراک د وجې یا د بل څه د وینې ټینګېدو په وجې بي پي های ده چې اوږه استعمال تاسو کوئ نو انشاءالله بغیر د وایي به تاسو الله تاسو له صحت درکوي که خیري نو کوشش کوئ چې خپل ژوند کې لومړی تبدیلي راولئ زه چې کوم تاسو ته ویډیوز کې بیان کوم په دې عمل وکړئ تاسو به انشاءالله فایده درکوي ځکه چې زه دې ته پریکټیکل عملي ویډیو ځکه جوړوم چې کوم څیز نه هوموپیتھک دوايي یا حکیمي هربل دوايي جوړیږي هغه تاسو ته وښیم هغه بوټی هم درته وښیم تاسو ذهن په دې باندې مطمئن شي او بل هغه بوټی خپل تاسو اوریجنل حالت کې هم استعمالولی شي که دوايي څوک نه استعمال غواړي نو هغه په اوریجنل حالت کې چې استعمالوي هماغه فایده به درکوي انشاءالله دغسې د اوږې دا فایدې دي دا تاسو استعمال کوئ او زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ تاسو له به انشاءالله مستند معلومات هغه معلومات په میلاویږي چې کوم تاسو له فایده درکوي
کوم چې زما په پریکټیکل عملی تور زما په لایف کې وي، زما په ژوند کې وي، زما په تجربه وي، ما له استادانو زده کړه کړې وي یا مې په مستند کتابونو کې کتلي وي، ان شاء الله هغه معلومات به در کوم. کله هم غلط معلومات تاسو له په یوټیوب چینل ډاکټر شبیر پښتو باندې نه ملاويږي، د الله په فضل باندې.